وای د ملي سرود ویلو په وخت کې ودرېدلو حکم سره اصل کې دا ملي سرود خو ما د سټر په غور سره نه دی اورېدلی خو ډېری ځوانان په دې کې پوښتنې کوي چې د ملي سرود څوک وایي چې هغه څوک ورته ودرېد نو کافر شو څوک وایي که څوک ورته ودرېد نو بس ګناهګار شه او څوک وایي که نه څوک کېناستېد نو هغه ګناهګار شه د دې مسلې نه یو لوی مسله جوړه کړې ده بیا چې کوم سړی لږ داسې شیخکۍ غوندې نو هغه پسې بیخي چې ودرېږي ورته کافر ورته وایي کوم سړی چې لږ داسې خوایکۍ غوندې هغه چې ورته ونه درېږي نو هغه دې بل ته کافر وایي نو یو مسله جوړه ده اصل کې دا ملي سرود مطلب او معنی څه شی ده یعنی ملي سرود د ټولو افغانانو قومونو ستاینه په دې کې شوې ده ستاینه په دې کې شوې چې څومره قومونه په افغانستان کې پراته دي د دې ټولو ستاینه پکې شوې نو اوس که موږ تاسو وګورو د نور ملکونه وګورو هغوی خپل بیرغ ته ودرېږي صاحب سلامي هم ورته کوي خپله ترانه هم وایي علما هم خاموش دي صاحب علما هم دا نه وایي چې بلانکی پې کافر شو بلانکی پې خلقي شو بلانکی پې پرچمي شو بلانکی پې زندیق شو نه صاحب بس هغه وطن دی خاوره د عقیدت دی مینه د محبت دی زړه کې راسخ دی اوس زمونږ استاسو یو دوه ټکي ملي سرود دی د هغې نه موږ لوی مسله جوړه کړې ده ملي سرود په ودرېدو باندې سړی کافر کېږي نه ښه نه پې کفر ته وځي نه پې ګناه کبیرې ته وځي صاحب بل هېڅ یو ټکی په دې کې نشته دې په ځای نشته ورونو دغلته کښېنه ما ته ګورئ ما مسله دا ده چې په دې باندې سړی کفر ته نه وځي په دې کې تاسو د الفاظ وګورئ چې د الفاظ پکې د څه شي دي خو دا تاسو چې ټول ناست یې خو د مختلفو قومونو یې که نه چا ته خپل قوم بدرنګ او بیکاره ښکاري څوک د خپل قوم بېعزتي غواړي هر سړی وایي چې یاره زه د پلانکي قوم یم نو په دې خپل قوم باندې ډېر افتخار کوي نو په دې ملي سرود کې ټول د دې قومونو تذکره شوې ده نه که دا قومونه چېرته غلط وي صاحبه یې پکې د غلطو قومونو نومونه اخیستي خو بیا صحیح ده او که نه د افغانستان قومونه وي او د دوی تذکره پکې شوي تس معمولی دا ساز او سرود پکې دی ځان نه رښتیا هم دومره ملایکې مه جوړوئ دا سازونه سرودونه تاسو ټول اورئ صاحبه هندي تاسو اورئ عربي تاسو اورئ مصري سازونه تاسو ګورئ صاحبه افغاني خو په سیاسي ګورئ پاکستاني فلمونه او ډرامې تاسو ټول ګورئ نو لهذا که دا معمولي سرود هم واورئ یا ورته څوک ودرېدلي نو کفر راښکته کېږي هېڅ مشکل پکې نشته درود شریف اللهم صل اللهم امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين